السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو دوستانو، ملګری تپوسونه کوي د وظیفو په حق له باندې او د هغه په حق له او وظیفه او ذکر دام یو خیسته شی دی، ځکه چې الله تبارک وتعالی په دې باندې خوشحالیږي او چې الله خوشحاله شي نو بیا دعام قبلیږي او الله پاک په دربار کې بیا الله پاک نه څه غواړي هغه هم درکوي. ټیک ده که نه؟ نو په دې وجه باندې دوستانو وظایف چې وي دا ډېر زیات قوي شی دی. ځینې ملګري وایي چې موږ دا بدن دردیږي او تکلیف کې وي، د دې دپاره څه داسې وظیفه ده؟ د دې دپاره وظیفه چې کومه مجربه ده چې خلکو پې تجربې کړي دي او خلکو ته پې صحت میلاو شوی دی، هغه وظیفه ده سورت مزمل شریف. سورت مزمل شریف وظیفه چې ته وکړي او هغه ته په ځان باندې چوف کې یا اوبه ځان ته پې دم کې او هغه ته وس کې نو الله پاک په تعالی په دې باندې شفا درکړي. سورت مزمل. او دویم نمبر کچرتا مثال په تور باندې داسې وي چې انسان څه مشکلاتو شکار وي، تکالیف وي ورته، قرضې وي ور باندې، پریشانۍ وي، تکالیف وي، نو د دې دپاره چې کومه ما تجربه پې کړې ده هغه وظیفه ده د لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا کلمه طیبه چې څوک هم تقریبا روزانه بنیاد باندې یا 1100 بار وای یا 1500 واری یا آخري حد 314 واری وای او بیا چې کله وظیفه ختم کی روزانه بیا وای ربا ما مشکل آسان کا، زما حالت بدل کا، زما پریشانی په خوشحالی بدل کا، د ما تکالیف ختم کا، ما باندې رحم وکا. دا دعاګانې ورپسې وغواړي ان شاء الله. 21 ورځې دا وظیفه وکړئ یا 40 ورځې وکړئ دا وظیفه، نو رب العالمین به څه نه څه لار درته کولاو کی، ځکه چې حالات بدلیدل خو ټول دی الله تعالی په لاس کې. نو په دې وجه باندې دوستانو دا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا وظیفه په روزانه بنیاد باندې کوئ، الله پاک طرف ته توجه کوئ. دا هغه وظایف دي چې په دې باندې د دنیا خلکو کارونه جوړ شوي دي، الله یې جوړوي، جوړول والا ذات دی رب العالمین دی. خو دا وظایف هم چونکې دی الله پاک په کتاب کې راغلي دي، قرآن عظیم الشان کې راغلي دي، په احادیثو کې راغلي دي، نو دا مجرب وظایف دي. امید دی چې د پریشان خلکو کار به په الله برابر کی، چې په هر ځای کې وي الله مو خوشحاله لره. جزاکم الله.